سلامونه دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. هغه کیسه چې نیمه نړۍ یې وژړوله. کیسه کوونکی وایي په لوی ښار کې په سودا اخیستنه بوخت وم. ناڅاپه مې په یو دوکاندار چې له یو ماشوم سره په خبرو بوخت و سترګې ولګېدې. ماشوم د 5 او 6 کلونو په عمر و. دوکاندار ورته ویل بخښنه غواړم، ته د دې نانځکې د اخیستو لپاره پوره پیسې نه لرې. ماشوم نظر په ما واچو، راغی او وی ویل ماما آیا ما سره رښتیا هم پوره پیسې نشته؟ ما د نغدې پیسې وشمیرلې او ځواب مې ورکړ زما ګرانه ته ښه پوهېږي چې د دې نانځکې د اخیستو لپاره کافي پیسې نه لري. ماشوم لاړ. دې کې څو شېبې وتې وې. ورو مې کتل ماشوم لا هم نانځکه په لاس کې نیولې وه. وروسته د هغه په لورې ورغلم او ترې مې وپوښتل دا نانځکه چا ته وروړې؟ ماشوم وویل زما خور له دې نانځکې سره مینه لرله. ما غوښتل د هغې په کلیزه یې ورته ډالۍ کړم ځکه چې ډېره غوښتنه به یې کوله. اوس مجبور یم چې نانځکه خپلې مور ته ورکړم. کله چې هغه ورځي زما خور ته به یې ورکړي. د دې خبرو په کولو سره د ماشوم په سترګو کې د خفګان اثرات په خپرېدو شول. هغې ویل زما خور مړه شوې ده. پلار مې وایي چې مور به دې هم خپلې خور ته ډېره زر ورشي. له همدې وجې مې فکر وکړ چې مور به مې دا نانځکه زما خور ته ورسوي. نږدې وه چې زړه مې ځای په ځای درېدلی وی. ماشوم مخ راواړو او وی ویل پلار ته مې وویل چې تر هغې دې زما مور نه درومي تر څو چې زه له چکر څخه راستون نشم. وروسته یې خپل ښکلی تصویر راښکاره کړ چې پکې خندلي وو. بیا یې وویل غواړم دا تصویر مې مور له ځان سره یوسي تر څو خپله خور مې له یاده ونه باسي. زه مې له خور سره ډېره مینه لرم او په دې هیله یم چې هغه به مې یوازې نه پرېږدي، مګر پلار مې وایي چې هغه مجبوره ده چې لاړه شي تر څو له کوچنۍ خور سره دې واوسیږي. هغه یو ځل بیا په ډېر خفګان او خاموش سره ګوډۍ ته وکتل. ما په ډېرې بیړې خپلې بټوې ته لاس ورغځاو او ماشوم ته مې وویل راځه چې یو ځل بیا پیسې وګورو. داسې فکر وکړه چې صندوق کې دې د نانځکې لپاره پوره پیسې لرې، سمه ده؟ وی ویل په همدې هیله چې پوره پیسې به ولرم. بې له دې چې د هغه راپام شي یو څو پیسې مې ور ډېرې کړې او په شمېرلو مو پیل وکړ. ومې ویل دا خو د نانځکې یعنې د ګوډۍ لپاره پوره پیسې دي، حتی اضافه هم دي. ماشوم وویل شکر خدایه چې ما ته دې پوره پیسې راکړې. بیا یې ما ته راوکتل او وی ویل تېره شپه له ویده کېدو مخکې مې خدای جل جلاله ته سوالونه کول چې د نانځکې یعنې د ګوډۍ د اخیستو لپاره پیسې راکړې تر څو زما مور یې زما خور ته ځان سره ورسوي. هغه زما سوال قبول کړ. همدارنګه ما غوښتل چې خپلې مور ته د سپین ګلاب د اخیستو لپاره هم پیسې ولرم، مګر دومره جرأت مې ونه شو کولی چې خدای جل جلاله ته ډېر سوالونه وکړم. خو اوس هغه ما ته د نانځکې او سپین ګلاب د اخیستو پیسې راکړې. زما مور له سپینو ګلانو سره ډېره مینه لري. سودا اخیستنه مې په 2 جلا جلا ځایونو کې پای ته ورسوله، خو مې نشو کولی چې هلک له یاده وباسم. وروسته مې د 2 ورځو مخکینۍ ورځپاڼې یوه مقاله ذهن ته راغله چې یو شرابي موټر چلوونکي ته پکې اشاره شوې وه. هغه په یو ځوانه میرمن او یوې وړې نجلۍ باندې موټر خېژولی و. وړې نجلۍ په همغه شیبه خپل ژوند له لاسه ورکړی و او مور یې په یو خطرناک حالت کې پاتې شوې وه. فکر مې وکړ شاید همغه د ماشوم کورنۍ وي. 2 ورځې وروسته مې په ورځپاڼه کې د همغه میرمنې د مړینې خبر ولوست. ټکان مې وخوړ، پورته شوم او په ډېرې بیړې مې یوه ګېډۍ سپین ګلان واخیستل او مخامخ د میرمنې د جنازې مراسمو ته ور روان شوم. کله چې ورسېدم هلته د میرمنې په تابوت باندې د لیدلو او دعا کولو لپاره ډېر خلک راټول شوي وو. زه هم ورنږدې شوم او ومې لیدل چې د میرمنې سره په تابوت کې 3 نور څه هم وو. هغې په لاس کې د سپین ګلاب تر څنګ د ماشوم تصویر نیولی و او په سینه باندې همغه نانځکه یعنې ګوډۍ ایښې وه. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې، ځای مې پرېښود. داسې احساس مې وکړ چې په ژوند مې د تل لپاره تغییر وخوړو. دوستانو په دې هیله چې دا کیسه به مو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډېره مننه.